سیمایز رادیوی محلی ستاسو غږ ستاسو رادیو خبرونه، گزارشات، تبصرې، موسیقي، زده کړه، تفریح او ډرامې په سیمایز رادیو کې از طریق شبکه تنین د راز خبرونو راټولونکي از محصولات مختلف و رادیوهای مختلف. انتخابات را نزدیکیگی و افغانها به سوی صندوقهای رای می روند. هغوی خپل جمهور رئیس په خپل ټاکي. آزادی تابعیت، حکومت، دولت، قانون، ثبت نام، انتخابات. در برنامه همای سعادت د همای سعادت د خبرونې ګران او قدرمن اوریدونکو سلام. خوښ یم چې بیا د خبرونې د خبرېدو وار رسیدلی او زه نصرت الله شجی او زما د خبرونې ملګری شیرشاه طاهری له راټول شویو مطالبو سره ستاسو درانه حضور ته ناست یو او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ هیله دا ده چې د دې خبرونې د پای تر شیبو له موږ سره اوسئ او خبرونه تاسو ته د پام وړ وي. و ما هم به نوبت خود سلام‌های خود خدمت شنونده ها تقدیم میکنم. از پرحرفی ها میگذریم و میرویم روی اصل موضوع پروگرام. اوکې ګرانه همکاره، زموږ ټول وطنوال په دې پوهیږي چې د هرې ورځې په تیریدو سره زموږ د هیواد ټول ټاکنې رانږدې کیږي او د هیواد ټول وګړي د دې ورځې د رسیدو هیله لري. نو موږ هم غواړو چې د دوی پر معلوماتو ورزیاته کړو او هغه پوښتنې چې تر اوسه پورې دوی په پوهېدو نه دي توانېدلي، نو موږ به په نننۍ خپرونه کې په یوه ځانګړې مرکه کې له محترم ښاغلی ردیف الله حامد د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر د ټریننګ د برخې مسؤل او په دوهمه برخه کې بخت محمد بختیار د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر د دارالانشا د کړنلارې ترتیبولو مسؤل او ښاغلی ردیف الله حامد د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر د ټریننګ د برخې مسؤل به زموږ او زموږ د میلمنو ژورنالیستانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خب حالا میرویم سراغ همکارانمان زهرا محمدی و محمد ضیا بومیا خبرها را خدمتتان تقدیم کند. د ټول ټاکنو د نوملیکنې یو تن کارکونکی له دندې ګوښه کړل شو. په روانه اونۍ کې په دغه کارکونکي د کندوز په ولایت کې د درغلۍ تور لګول شوی و. دا خبره د زمري د میاشتې په 15مه نیټه د یوناما د دفتر ویان مانویل المی دا سیلوا په یو مطبوعاتي غونډه کې د یوناما په دفتر کې څرګنده کړه. د ټول ټاکنو د دفتر د معلوماتو پر بنسټ د سری رای ورکولو کارتونه د نوملیکنې په حوزه کې د خلکو له شتون پرته د یو لیست له مخې چې د کندوز د یو تن اوسیدونکي لخوا راوړل شوی و ویشلي و. د مانویل په وینا هغو کسانو چې همغه ورځ د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي و باطل اعلان شول او د هغو کسانو څخه غوښتنه وشوه چې له سره خپل نومونه ولیکي. بیش از 11,000 کوچی در ولایت بلخ ثبت نام کردند. در حالی که کوچی ها در شمال افغانستان می خواهند برای اولین بار در پروسه سیاسی کشور شرکت کنند، اما زنان کوچی با مخالفت برخی از مردانشان مواجه می باشند. مراکز و حوزه های انتخاباتی در شمال مسدود گردیده، اما این مراکز برای ثبت نام کوچی ها تا 25 اسد باز نگه داشته شده است. از نفوس 1 میلیونی کوچه ها در افغانستان بیش از 11,000 کوچی در ولایت بلخ ثبت نام کردند. علت این که چرا کوچی ها می خواهند ثبت نام نمایند آن است که کوچی ها قشر محروم جامعه افغانی و از حقوق خود بی بهره بودند.
آنها می‌خواهند که حقوقشان از طریق شرکت در روند سیاسی در کشور اعاده شود. خشکسالی‌های متواتر سالهای اخیر و غصب املاک و مناطق کوچه‌ها توسط قماندانان محلی از جمله پامالی حقوق آنان محسوب می‌گردد. په لومړي سر کې مې غوښتل پوښتنه وکړم چې په افغانستان راتلونکي انتخاباتو کې څوک د رایې ورکولو او د انتخابېدو حق لري. د نوي اساسي قانون له مخې افغانستان حکومت باید د دیموکراتیک لارې او د انتخاباتو د لارې نه، یعنی د خلکو د رایو په اساس انتخاب شي او منتخب شي. دا د اساسي قانون په سرلیک یا مقدمه کې ذکر شوی دی. همدارنګه په 33مه ماده کې د اساسي قانون کې راغلی دی چې د افغانستان هر تبع چې دا ناري او ښځې دا حق لري چې په راتلونکي انتخاباتو کې رایه ورکړي او خپل اظهار د نظر وکړي. دا چې رایه ورکوونکی به چیرته د خپل رایه ورکوي دا تاسو په ډاډه کوي؟ دا خو موږ تقریبا په د افغانستان په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو حتی په اکثر ټولو غټو کلو کې به د رایګیري مرکزونه لرو. هر د رایګیري هر مرکز په داخل کې د رایګیري لپاره د رایګیري محلونه لري چې موږ ورته د رایګیري محل ویو. البته باید یادونه وکړم چې د نارینه‌و لپاره د رایګیري بیل مرکز دی او زنانو لپاره د رایګیري بیل محل دی چې د رایګیري په ورځ باندې هر افغان کولی شي چې هر ځای کې رایګیري مرکز ته ورشي او خپل رای ورکړي. یعنې ضرور نه ده چې خپل کلي کې یا خپل ولایت کې رای ورکړي. هموطنان عزیز، رایدهی در روز معین و ساعت مشخص صورت میگیرد. در ضمن محلات رایدهی برای زنان و مردان از هم جدا می باشد. آیا یو کس کولی شي چې د نوم لیکنې په وخت کې پرته له دې چې کارت ولري د رایه ورکا یا په اصطلاح انتخابات کې ګډون وکړي؟ نو دا خو یو مخکې د دنه چې موږ د انتخابات پروسه شروع کو نو په د باندې موږ ډېر کوشش وکړو چې هر افغان ته چې په هر ځای کې په هر نقطه د افغانستان کې موږ رسیدګي وکړو. موږ د ثبت نام مرکزونه جوړ کړل او هر افغان چې واجد د شرایطو هغه ته موږ رسیدګي کړې ده، کارتونه هم توضیح کړي دي. نو په د خاطر باندې لکه مخکې چې ما یادوري وکړله د انتخاباتو په ورځ باندې نه دا چې تنها واجد د شرایطو افغان کولی شي چې رای ورکړي، یعنې هر افغان چې 18 کالونه پورته او افغاني هغه کولی شي رای ورکړي، بلکې دا هم ورسره ضرور دی چې باید د نوملیکنې کار ځان سره ولري. په ده زه تاکید کوم او دا بیا تکراروم چې دا ډېر ضرور ده چې هر افغان چې راځي د رایګیرۍ مرکز ته باید ځان سره د انتخاباتو کارت ولري. تاسو له ویناونه ډېر تشکر. د همای سعادت د خبرونې ګران اوریدونکو سلام. موږ د خبرونې دوهمه برخه ته رسیدلی یو. په دوهمه برخه کې موږ یو ګردای میز لرو چې د ګردی میز ملمانه دي محترم ردیف الله حامد د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر د دارالانشا د کړنلارې ترتیبولو مسئول او محترم بخت محمد بختیار د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر د دارالانشا د کړنلارې ترتیبولو مسئول. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه. تاسو نه مننه. محترم بختیار صاحب، سوال متوجه شماست. شما بر ما بگوین که یک شخص رای دهنده چند بار رای داده میتونه؟ هیچ کس نمیتونه بیشتر از یک کارت رای داشته باشه و برای از اینکه رای بتن حق نداره که بیشتر از یک مرتبه ثبت نام کرده باشه. بناهن با در نظر داشته احکام قانون انتخابات هر تبع افغانستان صرف یک مرتبه میتونه ثبت نام بکنن و دارای یک رای می باشد. از من پوښتنه داسې وه چې یو کس څو ځله رای ورکولی شي؟ یو کس یعنی هر افغان چې د رای ورکولو واجد د شرایطو یعنی معیار پوره کړی وي کولی شي چې یوازې یو ځلې خپل اظهار د نظر وکړي او یو رای ورکړي. یعنی یو کس یو رای د انتخاباتو په ورځ کولی شي چې خپل رای چې هر چاته زړه
په خپله خوښه باندې هر کاندید ته مګرم یو ځلې یو کس ته رای ورکولی شي. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې یو کس د یو ځل لپاره حق د رای ورکولو لري، نو دا رای به په کوم وخت کې ورکوي؟ کوم وخت رای کولی شي رای ورکړه؟ د رای انتخابات ورځ خو ټاکل کیږي چې د ریاست جمهوری دپاره 18 یا 9 د اکتوبر اعلان شوی ده چې هغه یو ورځ کې به باید ټول افغانان چې واجد د شرایطو د رایګیري مرکز ته راشي او خپله رای ورکړي. یعنې یوازې په یو ورځ کې کیدای شي ساعتونه بیا وروسته اعلان شي چې دغه مثلا د 7 بجو نه تر 4 بجو پورې د هر افغان کولی شي چې د رایګیري مرکز ته راشي او خپل رای په خپله البته. دا چې رای ورکوونکی به چیرته د خپل رای ورکوي دا تاسو په ډاډه کوي؟ د رایګیري هر مرکز په داخل کې د رایګیري دپاره د رایګیري محلونه لري چې موږ ورته د رایګیري محل ویو. البته باید یادونه وکړم چې د نارینه‌و دپاره د رایګیري بیل مرکز دی او زنانو دپاره د رایګیري بیل محل دی. هر افغان کولی شي چې هر ځای کې رایګیري مرکز ته ورشي او خپله رای ورکړي. یعنې ضرور نه ده چې خپل کلی کې یا خپل ولایت کې رای ورکړي. سوال ما متوجه بختیار صاحب می باشه، چه کسی در انتخابات آینده افغانستان حق رایدهی و حق انتخاب شدن را دارد؟ هر کسی که قبل از همه تبع افغانستان باشه، هر شخصی که بخواهد در انتخابات رای بتن باید سنشان از 18 سال کمتر نباشه. شما لطف کنین این مشخصات رایدهی چی می باشد؟ عمدتاً در ارتباط با انتخاب رئیس جمهور گفته شده است که جمهور رئیس از طریق آرای آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود. در قانون انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است. در ارتباط با آزاد بودن انتخابات دو جهتی مسئله مطرح است. یکی ای که هر کسی که واجد شرایط باشه و ثبت نام کرده باشند اونا میتونه بدون هیچ نوع محدودیت ها، تهدید بنابر عوامل غیر اصولی یعنی مذهبی، قومی، لسانی، موقف اجتماعی اونا میتونن که رای بتن و رای خود از طریق رایدهی اظهار بکنن. جهت دیگه این موضوع است که برای انتخاب آزاد باید هر رای دهنده انتخاب داشته باشند. منظور در اینجا است که باید حداقل در قسمت کاندیدا برای ریاست جمهوری تعداد وجود داشته باشند، تعداد از کاندیدا وجود داشته باشد تا شخص رای دهنده نفر مطلوب و دلخواه خود بر از رای بتن. موضوع دوم در ارتباط مستقیم بودن انتخابات است. به این معنی که هر کسی که واجد شرایط باشه اونا شخصا میتونن به مراکز رایدهی برن و رای خود بتن. موضوع دیگه که بعد آن اشاره شد قبلا مسئله سری بودن انتخابات است. چیزی که مربوط دفتر تنظیم انتخابات میشن تمام امکانات به کار خواهد گرفت و در این استقامت کارهای هم انجام شده تا یک شخص بدون هیچ نوع محدودیت ها بتونه رای خود در وقت معینه در محل معینه رای خود در اونجا برای کاندید مطلوب خود بگذارند. گرانا هوادوالو رای ورکوال به هغه ځای کې تر سره کیږي چې هیڅوک په پوه نشي تاسو چاته رای ورکړې. څوک وایي چې خلکو اچولې رای پټې ساتلې او ټول مقررات په پام کې نیول شوي دي که نه؟ چې زمونږ اکثره کوشش دا دی چې انتخابات آزاد، منصفانه، سری یعنی پټ اوسي. انتخابات مرکز ته چې ورځي دوی د خپله د نوملیکنې کارت په بکس کې نه اچول کېږي، د رای په صندوق کې دوی ته یو بله د رایدهي یا د رای ورکولو ورقه ورکول کېږي، د رای ورقه چې په هغه کې د کاندیدانو د 18 کاندیدان چې د ریاست جمهوری دپاره تصویب شوي دي د دوی عکسونه، البته د دوی سمبولونه چې څه انتخاب کړي دا به په دې ورقه کې نصب وي. نو یو شخص که چیرته بېسواده په خط لوست باندې نه پوهېږي نو دا کولی شي د عکس یا د سمبول د په شناخت سره وکولی شي هغه ته رای ورکړي. هغه دا دی چې دغه پروسه د انتخاباتو دا یوازې د انتخاباتو ګډ کمیسیون پر مخ نه بیایي. دې کې نورې
ذی ربطه یا ذی علاقه ادارې او اشخاص هم کولی شي چې د ده په سری بودن باندې یا د مقرراتو په پام کې نیولو او مراعات کولو سره دا تایید کړي چې واقعا هغه مقررات یا د انتخاباتو قانون یا هغه نور قوانین نافذه د دولت د ده مراعات شوی دی او که نه. مثلا رایګیرۍ په هر مرکز کې کولی شي چې د سیاسي ګوندونو استازي موجود وسي. په هر مرکز کې هر کاندید کولی شي چې خپل نماینده ولیږي تر څو چې دا یقیني کړي چې دغه مقررات په پام کې نیول شوي دي، یعنې چا باندې ظلم زیاتی نه شوی چې چاته رایې ورکړي چاته ورنکړي. همدارنګه بین المللي او ملي نظارت کوونکي او مشاهدین هم کولی شي چې په مرکز د رایګیرۍ کې موجود وسي. او د ده نه علاوه د مطبوعاتو استازي چې جواز لیک د دفتر د انتخاباتو د مرکزي دفتر نه اخیستی هم کولی شي چې دغه پروسه واقعا وګوري او موږ د دوی نه دا تقاضا کوو چې دوی راشي او دغه موږ سره همکاري وکړي چې تر څو دا یقیني کړو چې واقعا راتلونکې پروسه د انتخاباتو څه د ولسمشرۍ دپاره څه د پارلمان او د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو دپاره په آینده کې به کېږي، دا متیقنه کړي چې دغه پروسې پټې او ټول مقررات د انتخاباتو دا مراعات شوي دي. زهره نجوا هستم، مؤسسه سال اول و سمستر اول پانزای ژورنالیسم. انتخابات می که مردم از خودشون زعامت ملی خودشون انتخاب آزاد، یعنی که هیچ کس مفکوری ما را تغییر نده، اما چیزی که ما خودمون میخوایم امو باشه، خواسته های خود بتونیم به او انعکاس بدیم. ولی د دریم د انجینری پانځي انتخابات دا چې موږ وکولای شو یو ځایم انتخاب نو دا چې هر څوک وکولای شي چې یو څوک انتخاب کړي نو د انتخابات ویل کېږي. آزاد انتخابات هغه انتخابات دي چې په آزاد فضا کې هر څوک وکولای شي چې په خپله خوښه هر څوک چې وغواړي هغه انتخاب کړي. تاسو نه مننه. تاسو نه هم یو جهان مننه. شما تشکر. ما مهمانای دیگه داشتیم که سوالات دارن، سوالات خود طرح میکنن و اگر به شما زحمت نشه جواب بگوین خوب طرح خود بگوین. به نام خدا، من محمد سپر، ژورنالیست WPR، میخواستم بپرسم که اگر در سری بودن انتخابات کدام تخطی پیش بیه، دفتر مشترک در این باره چی تدابیری را پیش نمیده؟ منګه ځنې پروسیجرونه لرو چې هغه باید د انتخاباتو په ورځ باندې مراعات شي. مثلا که چیرته د انتخاباتو په ورځ باندې د ځینې مقرراتو نه تخطي کیږي چې مثلا هغه کې کیدای شي دغه سری بودن یا مخفیانه بودن د رای ورکولو د ده نه تخطي وشي یا د ده خلاف ورزي وشي، نو دوی کولی شي چې د انتخاباتو په ورځ باندې عملته خپل شکایات د رایګیرۍ د محل رئیس ته وکړي یا په لیکلي توګه باندې تحریري یا تقریري خپله شفاهي ورشي ورته ووایي چې دغه اصولونه تخطی شوي. محمدی هستم از مجله صدای نسوان. اکثر ملت ما بیسواد هسته و این چطور میتونه کاندید مورد نظر خودش که به صراحت بتونه انتخاب بکنه و مشکلی در زمینه پیش نیاد. منګه د خپل یعنی د انتخاباتو ګډ کمیشن تر خپله وسه پورې کوشش کړی دی چې داسې یو علامه په نښه کړو د انتخاباتو په ورځ چې هغه د سواد سره هیڅ ربط نه لري. نو زه مطمئن یم او زه د خپل ملت او د افغانستان نجیب و شریفو خلکو ته د اطمینان ورکوم چې د انتخاباتو په ورځ باندې د رای ورکولو په ورقه کې چې کومه نښه کېږي هغه به ډېره ساده، مثلا یو خط داسې کش کېږي یا به یو قلم داسې نقطه ایښودل کېږي چې هغه که سوادداري که بې سواده هغه به کولی شي چې هغه نښه ولګوي. باید یادوري وکړم چې کله هغه زموږ د انتخاباتو د مامور چې کله د رایګیرۍ یا د رای ورقه ورکوي رای ورکوونکي ته، نو هغه ته دا تشریح کوي چې دغه کاندیدان دي دوی کې په کومه طریقې سره دا باید رای ورکړي، څنګه نشاني. البته دا به ورته نه وایي چې دا دې کاندید ته ورکړي یا دې ته نه کړي، تنها به ورته هغه طریقه د نښه کولو ښیي چې په دې طریقه به ته کاندید ستا رای داسې معلومیږي. نور به دغه ورقه کاندید رای ورکوونکی اخلي، زی به یو خاص یو
محل ته چې هلته بغیر د خپل رای ورکوونکي نه بل څوک نه هلته به هماغه نښه لګي. نو زه دا یادوري بیا هم کوم چې دغه نښه به ډېره ساده دا البته د سواد سره به کومه ربط ونه لري، کولی شي چې سواددار او بې سواده دغه علامه ولګوي. با توجه به اوضاع نابسامان افغانستان که همچنین امنیت درست نداره، آیا دفتر مشترک تنظیم انتخابات برای روز انتخابات امنیتی هم در نظر گرفته برای مردم یا نه؟ شما حتما از طریق مطبوعات، رسانه گروهی و رادیو تلویزیون میشنوید که ارگان‌های امنیتی به خصوص وزارت امور داخله تعهد کرده که الا انتخابات تعداد معین پلیس تا او وقت آماده و مجهز با وسایل و امکانات بسازند. علاوه از بری فکر میکنیم که نیروهای بین‌المللی ایساف هم تعهدات معینی دارند. یک بار دیگر از تشریف آوری همه‌تان اظهار سپاس امتنان میکنم. تشکر. ستاسو نه هم یو جهان مننه. ډیره مننه. تشکر تاسو نه. خب همکار عزیز، برنامه را خوش شنیدیم. خدا کنه که سوالاتی که تا حال در نزد هموطنان ما بی جواب مانده بود حل شده باشد و اگر یک بار دیگر فشرده برنامه را خدمت شنونده ها تقدیم کنیم بد نخواهد. نو چې داسې دا ګرانه همکاره، زه به یو ځل بیا د خپرونې د دواړو برخو نتیجه ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بنابر ماده 33 قانون اساسی، اتباع افغانستان چه مرد و چه زن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند. هر شخص می تواند فقط یک بار، آن هم در روز مشخص و زمان معین رای بدهد. محلات رایدهی زنان و مردان از هم جدا می باشد. کسی که کارت رایدهی اخذ نکرده از این حق محروم است. قانون اساسی تصریح می دارد که انتخاب رئیس جمهور آزاد، سری و مستقیم است. همه مردم دارای رای مساوی و بدون در نظر داشت نژاد، موقف اجتماعی، لسان، قبیله و مذهب هستند. شمارش آرا از طرف کارمندان با صلاحیت دفتر مشترک تنظیم انتخابات و در حضور مشاهدین ملی و بین المللی دارای اعتبارنامه رسمی صورت میگیرد. در نتیجه شمارش آرا توسط تمام رسانه‌های اطلاعات جمعی مردم در سراسر کشور اعلان می شود. دفتر مشترک تنظیم انتخابات بر اساس مقررات با کمک کارمندان خویش می تواند تضمین کند که انتخابات آزاد و مطمئن بوده و تمام حقوقشان مراعات می گردد. چنانچه مردم شکایتی داشته باشند می توانند به دارالانشای دفتر انتخابات مراجعه کنند. خب شنونده های عزیز، با آخرین لحظات برنامه نزدیک شدیم. امیدوار هستیم که گردآوردهای برنامه امروزی ما طرف توجهتان قرار گرفته باشد. اوکی، نو تر بلې خبرونه چې بیا تاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ورځ مو نیکمرغه. شاد و موفق باشید.